کله چې ګناه عادت شي په لومړي ځل وجدان سخت ځوروي، زړه ناارامه وي، سترګې د شرم له امله ښکته کېږي او انسان فکر کوي چې نور به دا کار تکرار نه کړي. خو که بیا هغه ګناه وکړي، زړه یې ورو ورو کلک شي او حساسیت له منځه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، کله چې بنده ګناه وکړي، په زړه کې یو تور ټکی پیدا شي. که توبه وباسي او الله جل جلاله نه بخښنه وغواړي، هغه ټکی پاکیږي. که بیرته ګناه تکرار کړي، دا ټکی ډیریږي تر دې چې ټول زړه وپوښي. د هغه زړونه دي چې قرآن یې په اړه وایي، د هغوی زړونه د ګناهونو له امله پوښل شوي دي. نو وروره او خوري، هره ګناه که تکرار شي عادت ګرځي، او هر عادت ورو ورو د انسان د ایمان رڼا خفه کوي. د حل لاره یوازې یوه ده، زر تر زره توبه، د الله جل جلاله یاد او د بد کار پرېښودل. ځکه خوشبخته هغه څوک دی چې مخکې له دې چې زړه یې کلک شي، خپل ځان د الله جل جلاله لوري ته بدل کړي. نو ګرانه وروره، که دا پیغام دې زړه ته ولګېد، نو د واو درمان چینل سبسکرایب کړي او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړي.